بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه به مو په خیر روان وي. راځو د مایکروسافټ اکسس شپږویشتم کلاس ته. لومړی د هغه څخه غوښتنه د ټولو څخه لرم، هغه کس چې ویډیو ګوري، لومړی خو دا خبره ده چې کوم ملګري که لري په کمپیوټر سیم یا کمپیوټر ساینس پوهنځي کې یا غواړي چې کمپیوټر زده کړه وکړي یا په یوه اداره کې کار کوي، نوموړی پروګرام خورا د ادارې د پرمختګ، د ځان د پرمختګ، د ځان د بریا، د یو څه لاسته راوړلو لپاره خورا مهم دی. نو هیله ده چې هر ملګری لري و دغه ګروپ ته یې رااډ کړي، ویډیوګانې ورسره شیر کړي، او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل نوم چې ضیا ټیک اکاډمي په نامه دی، په پښتو ساده روانه ژبه دا پروګرامونه پکښې تدریسیږي په وړیا ډول، هیڅ کوم فیس، هیڅ کوم محدودیت، هیڅ کوم قوانین یا قیدونه هیڅ هم نه لري. فقط خپل درس دی، روزانه ویډیو درته پورته کېږي، روزانه ویډیو ګورئ تر څو خپلې وړتیاوې لا پیاوړې کړئ او همداراز زموږ سره کوم پروګرامونه چې تدریسیږي تعقیب کړئ. نو راځو د نن ورځې کلاس ته د تیر درس په ادامه. لکه څنګه چې مې تیر درس یو فورم جوړ کړي، هغه فورم کې مې بټنې جوړې کړې، فورم ته به مې ډیټا انټري کوله او همداراز به ډیټا تلل و ټیبل ته یا عمومي ډیټابیس ته، او هغه کې مې بټنې جوړې کړې چې د نیو ریکارډ په نامه وه، لاست ریکارډ په نامه وه، پیسټ ریکارډ په نامه وه، دارنګه د نیکسټ ریکارډ په نامه وه، همدارنګه د فری ویوز ریکارډ په نامه وه، او دوی بټنې په څنګ کې ورسره نورې وې چې یو کلوز فورم ول او بل کویک پروګرام، یعنې یوې فورم بندوئ بل ټول پروګرام بندوئ. نن راځو د هغه په ادامه سره بیا هم پر ټیبل باندې بحث کوو. د ټیبل د بحث سره سم به یو د سټوډنټ ریزلټ فورم په نامه یو دانه فورم جوړ کړو تر څو موږ ورسره اشنا سو، څنګه فورم موږ جوړولی سو، څنګه فورم ته ډیزاین ورکړو، څنګه کولی سو چې په هره خوښه یا رښتیا هم په زموږ په خوښه باندې دا فورم جوړیږي، ترکیبیږي. سټوډنټ فورم داسې ویل کېږي چې نوم دی آی ډي ده، نوم دی پلار نوم دی، کلاس دی لري، او همداراز به بیا سابجیکټ مارکس ولري، یعنې د مضمونونو نمرې به ولري، پښتو مارکس دی، اداري مارکس دی، انګلیش مارکس دی، اسلامیک مارکس دی. دا نمرې چې مې هر څو ورته وټاکلې، بیا به د هغه څخه وروسته زموږ د نمرو ټوټل راوځي، بیا به یې اوریج راوځي او بیا به یې ریزلټ راوځي چې ته کامیاب یې که ناکام یې. راځو مایکروسافټ اکسس پروګرام را خلاصوو. کله چې مې را خلاص کړئ بلانک ډیټابیس به انتخاب کړو. کله چې مې انتخاب کړئ دلته بهتره دا ده چې زموږ خپل پروجیکټ را خلاص کړو. همدا دا خو موږ پروجیکټ لرو. دا بل پروجیکټ دی، زه به خپل را خلاص کړم، را بسمه فیل ته، د فیل څخه به اوفن ته راسمه، او زه چې ومه ورډ خوارکی مې را خلاص کړي، دا به نه بندومه، اکسس ته به راسمه، مایکروسافټ اکسس چې مې را خلاص کړي، فورم پروجیکټ زموږ پروژه دا ده. فورم پروجیکټ مې دا دی را خلاص کړي. اوس که چیرې پر پروجیکټ باندې کلیک وکړو دا زموږ پروژه وه. دا زه بندوم، یو بل ټیبل جوړوم. راځم کریټ ته، د کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته راځم. دلته به ولیکمه چې آی ډي لرو، او همداراز آی ډي مې په اوټو نمبر ده، نیم دی، نیم یې په شارټ ټکس کې دی، او اف نیم دی، هغه مې په شارټ ټکس کې دی، کلاس دی، هغه مې هم په چش کې دی، په نمبر کې دی، او همداراز اوس راځو نمرو ته. په نمرو کې لرو پښتو، دلته به نومونه سم ورته وټاکو، پښتو، ځکه چې دا نومونه بیا ورته مهم دي. پښتو ام یعنې پښتو مارک، دا به مې نمبر یي، او همدارنګه میت ام دا به مې بیا څه شي هم به نمبر یي، او همدارنګه انګلیش ام دا به مې هم نمبر یي، او همدارنګه عربیک ام دا به مې هم نمبر یي. ورپسې به ولیکو څه شي، ورپسې به ولیکو ورپسې به عربیک ام دی، انګلیش ام دی، هیسټوري ام دا به ولیکو.
دا به هم په چش کې په نمبر کې. د دې څخه وروسته موږ څه شي لرو؟ ټوټل لرو. ټوټل ام دا به هم د چش په نامه کو، د شارټ ټکس کو. او بل موږ اویریج لرو. اویریج لرو دا به هم د شارټ ټکس کو. او بل هم څه شي لرو؟ ریزلټ لرو. ریزلټ دا به هم شارټ ټکس کو. کنټرول ډبلیو ایس وکړو. دلته به ولیکو سټوډنټ انټري فورم. انټري فورم دا نوم مې ورکړي. دا به وکړي. دا به مې یس کړي. موږ دا دی ټیبل ورته جوړ کړي. اوس راځو ټیبل ته څه شي جوړوو؟ ډیزاین فورم ته راځو. فورم ډیزاین دې ته چې کله رالو لومړی به یو لیبل راواخلو. په دې ځای کې به ورته جوړ کړو څه شی؟ ورته ولیکو چې سټوډنټ د څه په نامه و؟ د سټوډنټ ریزلټ. سټوډنټ ریزلټ فورم. سټوډنټ شاګردانو نتیجه فورم موږ لرو. دا به راسو فارمټ ته به راسو. داسې به یو ځل ووځم دلته به راسم. دا به مابین سره راولم. همداراز د لیکنې رنګ به په دې شکل کمه. دا خو مې بارډر ورکړي، دغه بکګراوند مې ورکړي. بکګراوند به په دې شکل کو. او د لیکنې رنګ به تور رنګ و. بولډ به یې کو. او دلته به راسو یو فونټ به ورته انتخاب کو تر څو موږ ته لیکنه یو څه غټه معلومه سي. فرض که لکه کم فونټ لکه دا فونټ به انتخاب کو. او اندازه به یې څه په وکړو؟ 22 کو. دا زموږ سټوډنټ فورم. بیا به راسو د فورم به بدل فونټ به بدل کو تر څو بل فونټ ورته وټاکو. دا و زموږ سټوډنټ فورم. لا به هم اندازه ورغټه کو یو څه 18 کو سم معلوم سي. اوس که چیرې موږ راسو کنټرول ډبلیو ونه وهو، لومړی دلته د لیکنې رنګ په کوم رنګ بدلوو؟ په سپین رنګ. یا سپین رنګ یې هم نه بدلوو، زرغون رنګ. زرغون رنګ خو شکر دی نه معلومیږي. چونیا رنګ ته راځو. کنټرول ډبلیو کوو، یس یې کوو. دلته به ورته ولیکو چې سټوډنټ ریزلټ فورم. ریزلټ فورم دلته ورته ولیکو سټوډنټ ریزلټ فورم مې دا دی. دا راخلاص کو. فقط موږ ته دا فورم راخلاصو. بیا راځو پر دې راسته کلیک کوو. ډیزاین ته راځو. د ډیزاین څخه دلته اډ اگزیسټنټ فیلډ ته راځو. کله چې دلته رالو خپل ټیبلونه ګورو. کم ټیبل؟ ټایټل ټیبل راخلاصو. لومړی به دا راخلاص کو. دوهم به څه شی راخلاص کو؟ آی ډي مې راخلاصه کړله. بله د آی ډي خلاصېدو سره سم څه وسو؟ پروګرام بند سو. بیرته راخلاص سو. ریزلټ فورم باندې به راسته کلیک وکړم. ډیزاین ته به یې راسم. اډ اګزیسټنټ فیلډ ته به راسم. شو آل ټیبلز ته به راسم. بیا به انټري ته راسم. دلته دا راله، دا هم رالو، دا هم رالو، دا هم راځه، 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 دا هیسټوري، دا هم راځه، دا هم راځه او همدا هم راځه. ټول فیلډونه مې ورته راوړل. که چیرې ستاسې فکر یې خو دا ټیبل ته مه راځه، یوازې دوی دې راسي. سټوډنټ فورم به وخېږو. ټوله به انتخاب کو یو ځل. د دې اندازه به ور څه به وکړو؟ غټه کړو څه. او همداراز به دا هم ټوله انتخاب کو. اندازه به یې سره دې خواته کو. کله چې دې خواته سول دا به راولاړ سو. فارمټ ته به راسو. دا به بولډ کو. اندازه به یې لږ ور ډېره کو. 14 به کو. او همدا شانتې دا ته به راسو. دا چې مې ټول انتخاب کړله دا به مابینځ ته راولو. دا به هم بولډ کو. او اندازه به یې څه کو؟ اندازه به یې 12 کو. اوس نو زموږ کولی سو چې په خپل طبیعت یې جوړ کړو. څنګه په خپل طبیعت؟ زه راولاړېږم. آی ډي مې دا ده. او دا خانه یې څه ورکوشنی کوم؟ دې خواته کوم.
د دې څخه وروسته دا مې انتخابوم، دا مې انتخابوم، دا نه انتخابوم. بیا راځمه دا به بوځم دلته په دې شکل به جوړ کړو. دا خانه به موږ کوچنی کړو او دا به یو اندازه دې خواته کړو. بیا به راسو فادر نیم به بوځو، دلته به راولو او دلته به دا خانه هم کوچنی کړو. بیا به راکش کړو دلته اندازه به لږ غټه کړو. دا چې شپاړس شو. دا نورو فیلډونو په اندازه. کلاس به هم بوځو، کلاس به راولو دلته او همداراز دا به کوچنی کړو یو اندازه. کنټرول زید دا به در دې ځای راکش کړو دلته کلاس به داسې کړو، داسې به جوړ کړو. اوس راځو د هر نوم چې دی د خپل فیلډ سره یې ژوندی کوو. لکه نیم و دا دوه دې سره ژوندی او فادر نیم و دا دې سره ژوندی او کلاس و کلاس سره ژوندی. راځو ټول به داسې انتخاب کړو چې انتخاب مې کړل اندازه به یې لږ ور پراخ کړو. دا چې مې پراخ کړله فارمټ ته راسو، شیپ فایل ته به راسو، دلته به یو رنګ ورته وټاکو لکه همدا رنګ. اوس راځو دلته ارینج نه ډیزاین ته راځو، لیبل اخلو. په دې ځای کې به یو لیبل ورته ولیکو. دلته ورته ولیکو چې سابجیکټ مارکس د مضمونونو نمرې، چې شي د مضمونونو نمرې. رابسو ارینج ته فارمټ ته به راسو، مابین ته به راسو او دا به څه وکړو 18 به انتخاب کړو. دا به دا شی کړو او دلته به یو ډول رنګ هم ورکړو لکه شیپ فایل ته راځو په دا شکل، په دې شکل به یې ډک کړو. ګوره بیا به راسو د هغه څخه وروسته به نمرې جوړې کړو. څنګه یې جوړې؟ نمرې مې په دغه شکل سیږي، داسې جوړوم، څه یې دې خواته راولم، دې خواته چې مې راوستې موږ به د دې فورم څخه راوغورځو کوم ځای ته؟ مستقیم دې ځای ته. و چې دلته رالو ټوټل اوریج او ریزلټ موږ لرو. دې درې به یو اندازه رالیرې کړو. فرض که زه پر دې ځای درېږم، دلته انتخابوم تر څو ریزلټ مو سره راسي دلته، او بیا به دا هم لږ ځونه شوا کړو او همداراز دا به مې څه ځونه شوا کړو. همدې شکل به انتخاب کړو. درې سره به انتخاب کړو، اندازه به یو څه ور ډېره کړو. دا به مې انتخاب کړو، اندازه به یې څه وکړو؟ ور ډېره کړو. اوس که چیرې راسو موږ دا انتخاب کړو، دلته راسو یو شان دغه به ورکړو چې شی بولي ډیزاین به ورکړو. دې ته به هم یو ډول ډیزاین ورکړو لکه فرض که دا ډیزاین. کنټرول ډبلیو به کړو، دا به یس کړو. اوس به راسو سټوډنټ ریزلټ فورم ته به راسو، په دې ځای کې به ولیکو خان دلته. ولې شی نه پکښې لیکل کېږي؟ دلته نیم خان د جان زوی په 4م کلاس کې دی. نمرې په دې کې 90 وړې، په دې کې 88، په دې کې 99، په دې کې 88، په دې کې 70
او ریزولټ همدارنګه ټوټل و دا شیان به یې اتومات باید راووځي. اوس راځو کنټرول ډبلیو ته راځو، دلته ډیزاین ویو ته راځو په ټوټل کې به څه شي دلته به ورته ولیکو چې مساوي پشتو ام جمع مید ام جمع انگلیش ام جمع عربیک ام جمع هیستوری ام انټر وکړو. او همداراز دا خو پخپله راته جمع کېږي، په دې کې به ورته ولیکو چې شي اوریجي اوسط مساوي دلته ورته ولیکو مساوي ټوټل ام تقسیم که پر څو مضمونه لرو؟ پر 5 مضمونه لرو. دا به مې انټر کړو. اوس که راسو کنټرول ډبلیو دا یس کړو، بیا راسو سټوډنټ ریزلټ فورم را خلاص کړو او دلته راسم یو نوی ریکارډ، یعنی دلته کلیک وکړم نوی ریکارډ داخل کړم، ورته ولیکم چې بلال، بیا به راسم ورته ولیکم چې د چا زوی دی؟ د سمې زوی دی، او دلته به ورته ولیکم چې 200 کلاس باندې په 1 کلاس کې دی. را به سم نمرې به ورکړم 20 او 30 او 40 او 50 او 55 انټر یې کړئ، اتومات یې مجموعه هم راوځي، فیصدي هم راوځي. راځو دلته ریزولټ هم راباسو، کنټرول ډبلیو به ووهم، بیا به راسم مرسته کلیک به پر وکړم او ډیزاین ویو ته به راسو، دلته به په ریزولټ کې ورته وکړو یو شی دستاسې په یاد چې په ډیزاین ویو کې به ورته لیکئ. اوس به ولیکئ مساوي څه شی؟ مساوي آی اف. ګوره په اکسل کې موږ د اف فارمولې کارولې، خو فقط مې څه شی لیکئ؟ اف مې لیکئ، مګر په دې ځای کې به تاسې څنګه لیکئ؟ آی اف به ورته لیکئ، آی اف به داسې ورته ولیکئ. اوس به ورته ووایئ چې آی اف قوس به خلاص کړي، قوس دې خلاص کړي، یعنی اوریج به راواخلې، څه به وکړې وبه ګورې چې که چیرې تر 50 پورته و نو ماته کامیاب ولیکه، که کښته و ماته ناکام ولیکه. ورته وبه لیکه چې اوریج خانه که چیرې غټه یا مساوي له 2 سره و له 50 سره ول، نو دلته به راته ولیکې چې فاس، او که نه وه بیا به راته ولیکې چې فیلډ. دا فیلډ به زه هم دا رقم لیکل کېږي، فیلډ انټر به کړې. Why the expression you entered is missing closing parameters. دلته به قوس باندې کې انټر به کې، چې انټر دې کړئ کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې. اوس به سټوډنټ ریزلټ فورم را خلاص کې، دلته څه وایي؟ وایي ته پاس یې. دوهم څنګه دی؟ دوهم هم پاس دی، مګر که راسو دریم څه شی وباسو؟ سمې د سمیم زوی، د سمیم دی هغه د یاسین زوی دی، د یاسین زوی دی، په 8م کلاس کې دی، نمرې 44 50 40 40 څه به وایي 40 چې انټر دې کړئ، دا به خراب کړي، به ولیکئ چې 40. The value entered is not valid for this field. ولې هاي ښکاره کوي؟ دلته به ورته ولیکئ چې 80. ګوره او دا بل کې به ورته ولیکئ چې 80. دی 50، مګر که زه راسم دلته ولیکم چې 40، اوس دی څه شو؟ فیلډ شو. یعنې د ده نمرې یا فیصدي تر 50 کښته شول، ماته یې فیلډ ښکاره کړي. بل کس راځه مې انټري کوم، بل کس مې فرض که د ګلاب دی، د خان زوی دی، په 3م صنف کې دی، نمرې یې څو وړي دي؟ 100 یې وړي دي، 30 یې وړي دي، 50 یې وړي دي، 55 یې وړي دي، 80 یې وړي دي. نو 50 راغلي، اتومات یې پاس ورته ښکاره کړي.
یعنې دا زموږ ستاسې ریزلټ فورم جوړ شو. ریزلټ فورم کې یو خو مې دا زده کړله چې موږ د هر فیلډ یا هرې ساحې ته خپل نوم لیکلی سو، او دوهم مې دا زده کړله چې موږ ټوټل فیصدي او همدارنګه ریزلټ یا نتیجه یې کولی سو چې په د هر یو ته راوباسو. اوس نو دغه نیو ریکارډ لپاره موږ دلته نیو ته راځو. زه راځم پر دې باندې رسته کلیک کوم، ډیزاین ویو ته راځم لکه څنګه چې مې تېرې ورځ کار وکړي. دلته به پر دې ځای ورته ولیکم څه شی، دلته به ورته ولیکم چې دا به کنسل کړم، رابسم دلته به ورته ولیکم نیو ریکارډ. دا چې مې ولیکئ دا به دلته کلیک کوم. اوس به راسم رسته کلیک به پر وکړم، کوډ بیلډر ته به یې راسم. کوډ بیلډر موږ په دې ځای کې لرو، دا به وکیږي. په دې ځای کې ورته ولیکئ چې ډو CMD ډاټ، اوس به ورته ولیکئ go to record، بیا به کاما AC AC نیو چې دې ولیکئ انټر یې کړه، دا به م انټر کړئ، کنټرول W وکړئ، دا به بند کړئ، دا به م بند کړئ. اوس که راسئ کنټرول W ووایئ، دا اوکې کړئ، نور دې ته ضرورت نشته چې ته هلته ځې په اول سبجیکټ دغه کې ولاړ یې ریکارډ کړي، پر نیو ریکارډ کلیک وکړه، نیو ریکارډ ته به ولاړ شي. او بیا همدارنګه کولی شئ چې رسته کلیک وکړئ، ډیزاین ویو ته یې راسئ، بله بټن جوړه کړئ د چیش دپاره، بله بټن دلته جوړه کړئ د چیش دپاره چې مې خوښه یي، د نیکسټ دپاره. دلته به کلیک وکړئ، رسته کلیک به پر وکړئ، کوډ بیلډر ته به راسئ، بیا به پر دې ځای کلیک وکړئ، دا به اوکې کړئ، ورته ولیکئ ډو CMD ډاټ go to record AC، او دلته به نیکسټ ولیکئ. نیکسټ دا شی چې ولیکئ انټر به کړئ، کنټرول W، او همداراز دا به م بند کړئ، دا به م بند کړئ، رابسئ کنټرول WS. اوس به راسئ سټوډنټ ریزلټ فورم به راخلاص کړئ، نیکسټ به دې په دې رقم بیایي، او راسه دلته ورته ولیکه چې فرحات د خانزوی دی په څوم کلاس کې دی، په اووم کلاس کې دی، وبلیکې 440، وبلیکې 8، وبلیکې 8، وبلیکې 8، وبلیکې 90، دا دې راله نوم دی. پر نیو ریکارډ باندې کلیک وکړه، یا راسه نیکسټ ته، یا راسه بل پریویوز، او همداراز لاست پیسټ، دا بټن یې په دې ځای کې ورته جوړې کړم. خو هغه موږ ټولې کار کړي دي. زه راځم یوه بله بټن په دې ځای کې جوړوم، هغه موږ ته په کار راځي د چیش دپاره، د سرچ دپاره. یعنې موږ باید سرچ ولرو. څنګه سرچ ولرو؟ که یو څوک راسي وایي زما دا آیډي ده، ته ما راپورته کړه په سیستم کې چې څو فیصدي لرم، نمرې مې څو دي، څنګه نمرې راکول سوي دي. بیا به راسئ پر دې ځای به رسته کلیک وکړئ، ډیزاین ویو ته به راسئ، بیا به دلته راسئ، څه به وکړئ، یو دانه بټن به راواخلئ، کله چې مې راواخیستله دلته به یې ورته جوړه کړئ. کله چې مې جوړه کړله دا به کنسل کړئ، په دې ځای کې به څه شي ورته ولیکئ، سرچینګ. رابسې رسته کلیک به پر وکړئ، بیلډ ته به راسئ، کوډ بیلډر ته به راسئ، دا به هم اوکې کړئ، دلته به ورته ولیکئ ډو CMD ټکی، بیا به ورته ولیکئ اپلای، ډو CMD مې خراب کړ، ډو CMD ډاټ اپلای فلټر، بیا به څه شی ورکړئ، یوه کامه به ورکړئ. کله چې مې کامه ورکړله، د کامې وروسته فاصله ورکړه، ډبل کوټیشن ورکړه، دلته به څه شي ورته ولیکئ ID، یعنې د چیش پر اساس باندې زه دغه کوم، یو شی چې ستاسې فکر یې د هر شي دپاره ته کولی سئ چې یو دانه سرچ خانه جوړه کړې. یعنې زه راځم دا وارې د چیش دپاره جوړوم، د ID دپاره جوړوم، دلته به ID ورته ولیکئ مساوي دا قوس به خلاص کړي، قوس چې خلاص کړي ورته ولیکئ چې انټر یور سټوډنټ ID، دا به بېرته بند کړي، چې بند مې کړي انټر به کړي، کنټرول W به ووهئ، دا به هم بند کړئ، دا به هم بند کړئ، رابسې فورم به دې هم بند کړئ، دا به یس کړئ. اوس به راسئ فورم به راخلاص کړئ، که چیرې یو کس تا په کار یې سرچینګ ته به راسي، په دې ځای کې ورته ووایه چې دریم کس ما په کار دی وکړئ، دا دې دریم یې راته راوړه، سرچینګ ته راسه څلورم کس مې په کار دی وکړئ، څلورم یې راته راوړه، سرچینګ ته راسه اول کس دوم کس مې په کار دی، اول کس یې راته راوړه. یعنې دا دې موږ د چیش دپاره بټن ورته جوړه کړله، د سرچ دپاره، نیو دپاره، او همداراز د نیکسټ ریکارډ دپاره. یو بل سرچ زه جوړوم په دې ځای کې، هغه د چیش دپاره، سرچینګ اکارډینګ نیم،
ګوره په دې ځای کې به دا کانسل کړم دلته به ورته ولیکې سرچ نیم یعنی نوم سرچ انټر رستا کلیک پر وکړه بیلډ ته راشه او کوډ بیلډر ته راشه دا به مو وکې چې وکې دې کوي وبه لیکې ډو سی ام ډي ډاټ اپلای فلټر بیا به ښه ولیکې بیا به دلته دا شی ورته ولیکې چې نیم مساوي نیم چې مساوي کوي دا به ولیکې انټر یور نیم دا قوس به بند کې انټر به کې کنټرول ډبلیو به ووایه دا به بند کې دا به بند کې کنټرول ډبلیو به دلته ووایه دا به ایس کې اوس به راسئ دلته به ولیکې بیا چې دا ولیکله رابسې سرچ نیم به ولیکې دلته به ورته ولیکې چې خان ماته را پیدا کوه کیک بیا به راسئ دلته به ورته ولیکې جان ماته را پیدا کړه ښه دا به مو وکې چې وکې دې کې جان موږ نه لرو فرض که موږ څوک لرو زه راځمه په دې ځای کې ورته لیکمه چې په شاګردانو کې موږ څوک لرو بیا به راسم دلته به ورته ولیکمه ګلاب ما لیکلی و ګلاب انټرک دا دی ګلاب یې راته راواړوي او دلته د آی ډي پر اساس موږ سرچ کېږي دلته د شش پر اساس د نیم پر اساس ګوره په دې ځای کې موږ څو بټنې مې جوړې کړې د بټنو وروسته اول موږ د ټوټل لپاره مازې به ټوټل واریبل به دې راواخلي ام مساوي به کې به څه شي په پښتو جمع مید جمع انګلیش او همدارنګه هر څو چې لري بل موږ اویریج لرو اویریج لپاره موږ څنګه کوو مساوي به کې په چیش سره په ټوټل سره ټوټل ام تقسیم که پر چشي مضمونونو پر تعداد باندې او بل موږ ریزولټ لرو ریزولټ لپاره موږ څه وکړه دلته مو لیکل چې آی اف مساوي اوریج راولاړ څه که کوچنی یا مساوي له 50 سره نو دلته راته ولیکه یا مساوي له 50 سره نو دلته راته ولیکه چې فاس او که نو بیا راته ولیکه فیلډ بیا ته قوس بند بله بټن موږ د شي دپاره جوړه کړه په نوي درس مربوط څه وله هغه مې سرچینګ بټن جوړه کړله چې بټن هغه دپاره هم دا رقم ولیکل چې ډو او دلته به ورته ولیکې چې سرچینګ بټن اکارډینګ آی ډي او بیا مې لاندې ورته ولیکله چې ډو سی ام ډي ډاټ اپلای فلټر دلته به کاما ورکړې بیا به ورته ولیکې چې شي آی ډي دلته به مساوي کې او یو شی به بل ولیکې کوټیشن به ورته ولیکې چې شي ډبل کوټیشن به ورکړي بیا ورته ولیکې چې آی ډي دا شی به خلاص کړې بیا ورته ولیکې آی ډي مساوي په دا شی سره بیا ورته ولیکې چې انټر یور آی ډي بېرته به دا بند کړي لاندې ورته ولیکې سرچینګ دی دا واري اکارډینګ څه شي اکارډینګ نیم د نامو پر اساس یې څنګه کوو بیا ورته ولیکې چې ډو سی ام ډي ډاټ اپلای فلټر او دلته به کاما ولیکې بیا به راسي ورته ولیکې چې نیم او دلته به مساوي دا به خلاص کړي ورته ولیکې چې انټر یور نیم دا به بند کړي بیا ورته ولیکې اکارډینګ چې شي جاب یا کلاس چې شي د کلاس له مخې ورته ولیکه ډو سی ام ډي ډاټ اپلای فلټر کاما به ورکړي بیا به ورته ولیکئ چې شي کلاس او بیا به ورته ولیکئ مساوي دا به خلاص کې انټر یور کلاس نمبر کلاس نو دا به چش کې بند به کې کلاس نو دا به بند کې یعنی په دا شکل د نامه صنف مضمون د ټولو شیانو دپاره د سرچ بټن تاسې جوړولی شئ او بیا وروسته څه کولی شئ په فورم کې ورسره ځای په ځای کولی شئ اوس بیا هم زموږ فورم لږ څه پیشو دی ته کولی شئ چې دغه یې مابینځ ته راولې ګوره دا دې خواته راوله تر څو په مابینځ راسي او همداراز دا هم دې خواته راوله چې دلته راسي دلته
موږ ته هره برخه واضح ښکاره شي او کولی شي چې دا برخه د چې ده د ریزلټ دلته راولي او خانه یې ورته څه په وکړي غټه کړي دا اندازه کړي او پراخوالی یې هم ورکړي دا کتره کړي بیا راسې کولی شي چې دغه ځکه داسې دي ډینامیک دي خپله اتومات ترسره کېږي موږ تاسې انټري نه پکې کوو دا دلته راولي او یو اندازه له کومه خواته کې دې خواته کې د دې پر برابر راسي او بیا هم کولی شي چې دغه بیا دلته راولي په دا اندازه همدارز په دا اندازه کنټرول ډبلیو اس اوس فورم را خلاص کړه په دې شکل فورم موږ ته جوړ شو یعنې په دا شکل تاسو کولی شئ چې په فورم کې هر فیلډ ته نوم ورکړئ او هر فیلډ جلا جلا ځایو موقعیتو باندې راولئ او خپل ډیزاین ورکړئ موږ وکولی شول چې فیلډ ته ټایټل ورکړو همدارنګه د نمرو برخې ته هم ټایټل ورکړو نوم د پلار نوم هغه شهرت یې جلا راولو او مارکس یې جلا راولو ریزلټ او نتیجې یې جلا راولو جلا ډیزاین ورکړو او بټن یې جلا راولو او جلا ډیزاین ورکړو دا و زموږ نننی درس تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخ ته